وخت تیر شو ته منکر شوې بل ثبوت را سره نشته وخت تیر شو ته منکر شوې بل ثبوت را سره نشته بس هېڅ به چاته نه وایم چې زه او ته یارانو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربان ګارلم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره میلاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د شمالي اشنغر ارټ کلي ته د یو ډېر تکړه شاعر، د یو زلمي شاعر فضل الله نادان صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه غزل نیم هم واورو. وخت مو نه اخلم او مخامخ کېږو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. فضل الله نادان صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ الحمدلله بالکل ډېر ښکلی وخت تېرېږي او ستاسو دعاګانې دي. فضل الله نادان صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ د ادب سره هم تړون تقریبا د 2 کالونه دی. ډېر ښه. ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ نظم، غزل، ټپه وغیره څه باندې مو ډېر کار کړی؟ لیکلی هم غزل ډېر زیات دی او نظم هم څه ناڅه. ډېر ښه جي. کتاب مو چاپ کړی دی یا دې طرف ته څه اراده لرئ؟ کتاب هم چاپ کړی نه دی او اراده هم ورته شته دی انشاءالله چې چاپ هم شي. الله دې تاسو په دې خپل کوشش کامیاب کړي. واجدلي بھائی چې دا کومې هلې ځلې کوي د ادب دپاره، دې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ؟ واجدلي ورور خو موږ ډېره زیاته مننه کوو چې دومره زموږ هله پورې راغللې او ډېر زیات مشکور یو. ډېر ښه جي. زموږ مینهوالو د هریچن ټي وي مینهوالو ته به څه ډالۍ کول غواړئ؟ هغوی ته خو به غزل وایم، خو د غزل نه مخکې ورته یو 2-3 شعره چې د تورو سترګو د سرو شونډو چې صفت کیږي، بخښنه غواړم هغه شاعر هغه سړي نه مې نفرت کیږي، او چې خیال ساتلی د غونډو مشرانو وي تل د هغه ځوان زلمي په هر ځای کې عزت کیږي. او غزل درته وایم چې بېیاره ژوند دی د وختونو درته څه پته ده او زموږ د خوارو نصیبونو درته څه پته ده. بېیاره ژوند دی د وختونو درته څه پته ده او زموږ د خوارو نصیبونو درته څه پته ده. او که ظلم کړې لږ په حساب باندې کړه او د کلي خان هزارونو درته څه پته ده. مننه. او د تکبر په نشه مسته وې مغروره واوره او د خدای د قهر عذابونو درته څه پته ده. مننه. او ای معززه سوال دې وکړلو باران د رحم زما د کور د دیوالونو درته څه پته ده. مننه. او د مینې چغې جفاکار ته تر اسمانه وهم د پورې چم د چنارونو درته څه پته ده. او مختبه کې و چې ډېر دې پې وسېزله او ډېرو په زړه ځای درکړلو ډېر دې پې وسېزلو ډېرو په زړه ځای درکړلو ډېر دې پې وسېزله او ډېرو په زړه ځای درکړلو مړه نادان یې د شعرونو درته څه پته ده. ډېر ښه، ډېر خوند یې وکړو، ډېر ښایسته لفظونه مو راغونډ کړي، ډېر ښایسته غزل مو را سره شریک کړو. فضل الله نادان صاحب، یو غزل به را سره بل هم شریکوئ، نو څنګه مو خوښه ده؟ ولې نه، یو بل غزل به هم درته ووایم چې دا نن چې زه خفه یم ما یې غم راوړی دی، ظلمونه یې لا پرېږده ما ستم راوړی دی. مننه. او ښکلی پېښور یې را لوران کړو په یو درس کې، همدغه یو سړی دی چا چې بم راوړی دی. مننه. او یتیم بچي خپل مور ته په سلګو کې ویلي، ای مورې زه کامیاب شوم ما قلم راوړی دی. مننه. او بس چاو راته ویلي مینه ژوند او زندګي ده، په مینه مې د یار نغم خصم راوړی دی. مننه. او په دغه یو منتر مې په دې غرونو راړولې، د مینې اجازې له مې نن دم راوړی دی. مننه. او مخته پکې و چې زه سوال کوم منت کوم جانانه لږ رضا شه، زه سوال کوم منت کوم جانانه لږ رضا شه، زه سوال کوم منت کوم جانانه لږ رضا شه، جانانه زه نادان یم ما ټول چم راوړی دی. واه، ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښایسته غزل مو را سره شریک کړو، ډېر خوند یې وکړو. فضل الله نادان صاحب، زموږ کتونکي همیشه دغه فرمایش کوي، همیشه دغه غوښتنه کوي چې کوم لیکوال له هم تاسو لاړ شئ، د هغوی نه د هغوی د لیکلو چې کوم کړي د هغې په خپله خوښه باندې موږ ته هم څه وایي. نو تاسو څنګه خوښه ده موږ ته د خپل لیکلو نه په خپله خوښه باندې څه ووایئ؟ غزل به درته ووایم چې کوي زړه مې پر یادونه کله څنګه او کله څنګه، غواړي ما نه دیدنونه کله څنګه او کله څنګه، او کله ته انکار وکړم او کله انتظار وکړم، کله ته انکار وکړم او کله انتظار وکړم، په انسان راځي وختونه کله څنګه او کله څنګه. مننه. او دغه 2 ورځې ژوندون د بې وفا د لاسه غرق شو، راکوي په زړه داغونه کله څنګه او کله څنګه. مننه.
او لکه څنګه چې جونګړه د باران سره ورانیږي کوي اوښکې سیلابونه کله څنګه او کله څنګه او مکتبه کې وایي چې هغه رضا کړئ چې نادان سره رضا شي هغه رضا کړئ چې نادان سره رضا شي هغه رضا کړئ چې نادان سره رضا شي په نادان باندې تیریږي قیامتونه کله څنګه او کله څنګه ډېر ښه ډېر خوند یې وکړو ډېر مزېدار فضل الله نادان صاحب زمونږ د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکول غواړئ زه خو به ورته پیغام نه چې زه به ورته یو سوال ورته وکړم چې جنګ جګړې مه کوئ خپل منځ کې مینه اتفاق اتحاد ساتئ او موږ به سي زموږ به پیغام سي ډېر ښه جي زمونږ کتونکو ته مو ډېر ښکلی او ډېر مزېدار پیغام ورکړلو جي دا فضل الله نادان صاحب د چا تعلق چې د شمالي اشنغر رټ کلي سره او ډېر ښایسته او ډېر مزېدارې غزلې زموږ سره شریکې کړې مننه کوو د هغوی چې د دومره مصروفیاتو باوجود یې موږ له وخت راکړو زموږ سره یې ناسته وکړله ډېره مننه جي مننه د واجد علي بایي هم چې د هغه په تعاون سره زموږ پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربانګار علم او کیمرمین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان